السلام علیکم دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاست. نن زموږ ویډیو د دې اړوند ده چې څنګه کولی شو خپل پښتو لیکل په ښکلي روښانه او مسلکي آډیو بدل کړو. که مو ویډیو خوښه شوه مه هېروئ لایک یې کړئ او زموږ چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. نو اوس راځئ چې پیل وکړو. ملګرو دا ویډیو د AI اړوند ده چې څنګه کولی شو چې پښتو انګلیسي اردو لیکل آډیو غږ ته بدل کړو. مکمله طریقه درښایم. د هغې نه وړاندې زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو تاسو به په خپل موبایل کې ګوګل را خلاص کړئ. د ګوګل په سرچ کې به ولیکئ پښتو ټیکسټ ټو آډیو. پښتو ټیکسټ ټو آډیو. ملګرو نو دلته به تاسو ته زیات ویب سایټونه را خلاص شي. تاسو به د پښتو ټیکسټ ټو سپیچ اینډ AI وایس آنلاین په نوم ویب سایټ پیدا کړئ. که دلته مو پیدا نه کړو نو د ویډیو په ډسکرپشن کې د دغه ویب سایټ لینک شته. ملګرو نو تاسو به په دغه ویب سایټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه شان صفحه را خلاصه شي. ملګرو نو دلته به تاسو دغه لیکل ټول ډیلیټ کړئ. کله مو چې دغه لیکل ډیلیټ کړل نو تاسو به دلته خپل لیکل پیسټ کړئ. غواړئ چې تاسو دغه آډیو ایډیټ کړئ نو تاسو په دغه آپشنو کې ایډیټ کولی هم شئ. وروسته به تاسو په کنورټ ټو سپیچ باندې کلیک وکړئ. ملګرو تاسو کتلی شئ چې موږ ته په څو سکندو کې دغه لیکل آډیو ته بدل کړئ. که غواړئ چې دغه آډیو ډاونلوډ کړئ خپله ګیله راځي دلته به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دغه به ډاونلوډ کړئ. ملګرو دغه آډیو یو ځل راسره واورئ. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاست. نن زموږ ویډیو د دې اړوند ده چې څنګه کولی شو خپل پښتو لیکل په ښکلي روښانه او مسلکي آډیو بدل کړو. که مو ویډیو خوښه شوه مه هېروئ لایک یې کړئ او زموږ چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. نو اوس راځئ چې پیل وکړو. ملګرو نو په دغه ویب سایټ کې تاسو هر ډول لیکل فری آډیو ته ریکارډ کولی شو. مو ویډیو خوښه شوه نو درسره لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.